تازه او عاجل خبر د ولسمشر غني له لوري مهم خبر راغی. ولسمشر غني څنګه د رسنیو پر مخ راښکاره کیږي؟ تازه د ولسمشر غني په اړه څه خبر راغلی دی؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د غني له لوري مهم خبر راغی. غني خبرې کوي. د اسپوتیک د خبر په بنسټ د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني چې په متحده عربي اماراتو کې میشت دی په نږدې وخت کې به د کابل د سقوط په هکله یو تشریحي پیغام وړاندې کوي. اسپوتیک د خپلو سرچینو له قوله ویلي دي چې اشرف غني د رسمي لیدنو لپاره د حکومت اجازې ته اړتیا لري او دا حالت دی مخکې اټکل کړی و، خو عامي او شخصي لیدنې بدون د کوم مشکل سره ترسره کولی شي. د یادې سرچینې په وینا کې اشرف غني د افغانستان څخه د تېښتې وروسته په یو هوټل کې میشت شو چې څه موده وروسته د هغه ځای څخه یو نوي کور ته انتقال شو. په دې کور کې چې د یوې لویې ماڼۍ بڼه لري د اشرف غني سره 30 نور کسان هم ژوند کوي چې یو یې د هغه نږدې کس حمدالله محب دی. د اشرف غني میرمن رولا غني بیا اوس د ده سره شتون نه لري او امریکا ته یې سفر کړی دی. د غني د نږدې سرچینو څخه دا خبرې په داسې حال کې رسنیو ته راوځي چې کابل کې د حکومت د ویان مرستیال اونۍ وړاندې ویلي و چې اشرف غني او نور ډله یې په اماراتو کې د سیاسي فعالیت اجازه نه لري. د یادونې وړ ده چې د اګست په د میاشتې په 15مه نیټې کابل سقوط وکړ او اشرف غني هیواد همداسې پرېښوده او دوبۍ ته وتښتېده. د تېښتې وروسته څو ورځې هغه خاموش و، خو بیا یو پیغام یې خپور کړ او ویل چې زه یې هم لکه ډاکټر نجیب غوندې وژلم ځکه وتښتېدلم. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.